کی والله اعلم. داغې نه بل سوال دی چې یو زنانه باندې بیماری راځي د حیض او داغې نه مخکې په هغه درړلی شي، په زنانو باندې اگر که فرق به د زنانو کې بعض زنانو باندې چکر غونډه کې راشي چې کله د بیماری پې راځي، اکثر زنانو باندې دړ راځي، دردونه پې راشي، او په بعض زنانو باندې الټۍ راشي. نو آیا دا دړ راتله د دې وخت نه حیض د دې سټارټ شو، یعنی په دې دړ په دې دوران کې که د مانځه ټیم لمونځ کولی شي او که نه؟ الجواب بالله التوفیق هغه دا دی چې دا دړ او دا سر ګرځېده او دا الټۍ د په حیض کې نه شمارلی کېږي. حیض دغه وینې ته وایي چې کله راسټارټه شي، چې کله دا وینه راغله او د حیض د وینې هغه صفات په دې کې وو، توره وه، ټینګه وه، بینتې تو، نو بیا دا زنانه حایض زنانه شوه او دا به مونځ اوس نه کوي او نه به روجې نیسي. او کوم مقدمات چې دي دا دردونه مردونه نه د دې سره دا حیض نه شمارلی کېږي والله اعلم. د هغې نه بل سوال دی چې یو زنانه باندې حیض بیماري راشي او دا بیماری بیا پاکه شي، زنانه پاکه شو بیماری ودرېده، خاوند ورسره کوروالی کولی شي او که نه؟ جواب وبالله التوفیق هغه دا دی چې احتیاطي قول هغه به دا وي والعلم عند الله چې نشي کولی چې څو پورې دې زنانه غسل نه یې کړی. او د هغې دلیل لري الله په قرآن کې ولا تقربوهن حتى يطهرن، او د دې ښځو سره به کوروالی نه کوي تر دې چې صفا شي، صفا کېدو پورې به ورسره کوروالی نه کوي د حیض نه. فاذا تطهرن، نو کله چې پاکې شي فاتوهن من حیث امرکم الله، الله چې راته بیا کومه طریقه ښوولې به هغې ورسره تاسو کوروالی کولی شئ. نو دې کې د پاکوالي دا ټکی دوه پیرې راغلی، ولا تقربوهن حتى يطهرن، نږدې کېږئ به نه تر دې چې پاکې شي، یعنی حیض ختم شو. فاذا تطهرن، نو کله چې ښه پاکې شوې غسل یې وکړو بیا ورسره کوروالی کوه. که د زنانه حیض ختم شو او لامبلې نه دي نو خاوند له نه دي په کار چې د دې ښځې سره کوروالی وکړي والله اعلم.